حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالی یو قوم ته ولېږه نینوا ورته وایي اطلاع شو دې قوم ته زما دعوت وچلاو او دې قوم ته زما دین وښایه لاړ قوم یې ونه منه چې وی نه منه وی الله څوک هم ورسره وی اوس یې ویاروه ګوره لاول مینه ده چې په مینه پوه نه شي سپېغله ده اوس یې ویاروه څنګه ویاروم الله ورته ووایه چې که توبه مو نه وستا نو تاسو باندې عذاب را روان دی 3 ورځې به مخونه زیړي بیا به 3 ورځې مخونه سره شي بیا به هم 3 ورځې مخونه تک تور شي او بیا به په 10مه ورځ د اسمان د طرف نه یو ورځ راښکته شي او هغې کې به د خدای لوی عذاب بس اوس خوښ هم خپله توبه وباسئ او که نه زه دنه لاړم لوی قوم دی دې تیوت چې دې تیوت قوم نه منه قوم به وهه ټکاو به جیل کې به یې واچو بدردې به یې ورته وي چې دې بار ته څنګه ووتو نو په قوم عذاب شروع شو چې د عذاب آثار څنګه په قوم شروع شو قوم خو پې شو الی وی لاړ شي یونس علیه السلام ولټوی ده پسې وګرځېدل خدای پیدا نه کړو دغه خپل فرض پوره کړل د قوم نه ووت د کلي نه د الله په حکم ووت دا نه چې د الله د حکم نه بغیر پیغمبر کار کولی شي بس ووت د قوم چې ووت عذاب آثار کله شروع شو لا راغلی نو بس دی ټول یاره وی یو کار کو راځئ هغه یونس خو نشته خو هسې هلاکېږو تباه کېږو معلومیږي دا چې برحق پیغمبر و چې کومه پیشنګویي کړې دا رښتونې ده دا ګوره د عذاب اثرات شروع شو راځئ چې هغه کومه عقیده مونږ ته خولې چې هغه خپله کړو ادې نه که نه خدای خوشته که نه بس فورا ټول قوم خدای مسلمان که یو لک کم و بیش قوم یو لک کم و بیش قوم دا خدای ټول مسلمانان په یک جبه مسلمانان شو یا به پیغمبر وو به ټکاو به پیغمبر ته به تکلیف ورکاو یا په یو جبه مسلمانان شو او اسلام نه پسې څه چلو کو روتل او خدای ته چغې شروع کړې ماشومان هم راوستل ماشومان هم چغې وي او ښځې راوستې ښځو هم چغې جوړې کړلې او دونه هوښیارانو چې څاروي بار راوستل نو څاروو نه بچي اخوا کړل چې کم څاروي ګډه چیلی نه بچي اخوا کړي نو بچي په خپلو څاروو پسې چغې وي او څاري په بچو پسې چغې وي نو چغې یو شان شور شو بس چغې وخی خدای ته او د څاروو دا شور به هم پکې وي چغې جوړې کړې الله ته چې خدایا بس یونس علیه السلام چې مونږ ته کم دین خولی دی مونږ قبول کوو هغه وایي چې خدای یو دی بس الله ته یو منو بلکل او هغه پسې وګرځېدي خوشترې نه خدای توبه هم قبوله کا الله هغه راغلی عذاب پورته کړ قرآن شریف کې الله فرمایي راغلی عذاب خدای پورته کړ اوس یونس علیه السلام خو 10مه ورځ باندې پتمه او پیغمبر په امت بیا ډېر خفه کېږي تاسو ته پته نشته ډېر زیات خفه کېږي خو پتمه چې 10مه ورځ ده او په 10مه ورځ به عذاب راځي 10مه تېره شوه 11مه 12مه یو شپونکې د دې د علاقې د طرف نه را روان تپوس یې ته وکړه کوم ځای نه رالې وی نینوا نه رالم وی خلک یې څنګه دی وی ټیک ټاک عذاب را نغی په دې قوم وی نه مله دروغ اوس ترې رالم صاحب دقه اوس رالم ښه خوشحاله دي او خپل لګیا دي خپل ویش و عشرت کوي او خپل زمیندار او خپل کاروبار کوي دقه ځای یونس علیه السلام مړه کې یو پوټې غوندې پریشاني راله په دې نه چې خدای عذاب دی ولې را نوسته نه خدای نظام دی په دې باندې پریشانه شو د قوم یو عادت و چې دروغ به ورته چاوې وجبې دا د هر چا یو خپل قانون اوس هم په دې پیرنګیانو انګریزانو کې بعضې قانون وي چې مونږ کې نشته سخت قانوني نو دا یو قانون چې دروغ به نه وي اوس خو د قوم ته هم نشمتې کولی نه موی به چې ښه مونږ ته دروغ وي چې عذاب راځي عذاب خو رانغې او خدایه ولې رانغې ما ته خو تا وحی لېږلې وه اوس خبر نه شو چې عذاب راتلل د هغې په توبه ختم شوي د غیب علم خو خدای سره دی غیب علم ورسره وي نو بیا به ورته پته وه چې زما د قوم نه په توبه عذاب ختم شوی دی راشه دې قوم ته لاړ شه خو یو الله د هغې عالم دی الله سره د علم دی بس روان شو د قوم نه روان شو یو کشتۍ ولاړه ده هغې توخت په دریاب کشتۍ دي چې کشتۍ سنګ د دریاب یو پوټې غوندې دلته کې یونس علیه السلام لږ غوندې الله سره مشوره کړې وي نو ښه به کړي الله سره مشوره ونه کړه ګناه نه ده کړې ګورې چې څوک وایي چې یونس علیه السلام ګناه وکړه ګناه خو دې ته وایي چې خدای ورته یو کار یاد کړي چې دا وکړه او نه کوي یا وی مکه و وی کې هغې ته ګناه وي نو خدای خو منې کړې نه ده چې کشتۍ ته مه ځه خدای خو نه دې منې کړی چې له دې کلي نه مو ځه نو ګناه نه ده خو یاره پیغمبر ډېر لوی شان دی معمولي غوندې پیغمبر داسې لږ غوندې اړقي نو الله پرې ډېر زیات خفه کېږي
لږ غوندې معمولي غوندې موږ د خدای څونه خلاف کوو دلته څومره خلاف کوو خدای راته صبر کوي آدم علیه السلام بوټي له ګوتې یوړې پاڼې راواغېسته او خولې ته یې واچوله کفر خو یې نه دی کړی او ګناه هم نه ده کړې خدای پاک په خپله قرآن شریف کې فرمایي فنسیه ولم نجد له عزما وایي چې شیطان ورته قسم وخوړه نو زما هغه خبره ته یېره شوه یېره شوه الله وایي قرآن شریف کې نو چې د بنده نه خبره یېره شي نو خدای خو په یېره نیول نه کوي لیکن آدم علیه السلام یې په بیا هم راونیوه لوی سړی دی لوی سړي نه غلطي وشي نو هغې باندې سخت ګرف کېږي نو یونس علیه السلام دلته پاکار دا وه چې الله سره مشوره کړې وه چې الله تا خو ما ته ویلي و چې عذاب به رالیږم عذاب خو رانغې اوس به زما څه کېږي زه خو هغوی ته دروغجن ثابتېږم ممکن د الله ورته څه لار ښولې وه چې ورشه هغه مسلمانان شوي دي عذاب مې پرې رالیږلی خو مسلمانان شو نو د الله د مشورې نه بغیر کښتۍ ته وختل دونه کار وشو کښتۍ کې د دریاب دې منځ ته شوه ودرېده نه ځي نه یو خوا ځي نه بل خوا ځي او صاحبه چپو ګیره کړه او سمندر دریاب دی چپو ګیره کړه یو طرف نم چپیری بل طرف نم چپیری نو هغه زمانه کې یو قانون یو دستور بو رواجی پاره زمانه کې رواج دا چې د مریان به خلکو ساتل نو چې کم مری به د مولانا تختیدلو د خپل مالک نه نو اب چې کشته تا وخته نو کشته باندې به دا چل راته نو بیا به دا چلو که چې مری به پیدا کو اب دریاب ته ورغورځو نو کشته وسمه کشته مانګي چې غکړي وی مونږ کې یو مری دی امرای د مالک نه بی اجازت را تختیدلې دی ځان وخایه مری کم دی هغه یو به دریاب ته وغورځو نو باقي نور خو به بچ شي کنه چې ټول غرق کېږي نو یو به د غرق شي کنه چې کوم پکې مری نه دی هغه ځان وخایه په خپله د مری پته لګېږي حضرت یونس علیه السلام لومبې پاسېد وی ما ته ځان معلوم دی دا کښتۍ زما د وجې غرق کېږي زما دریاب ته وغورځوي زه هغه کس یم چې د خپل مولا د اجازت نه بغیر را روان شوی او کښتۍ ته ختل یم پوه شو چې دا خو اوس مسله جوړه شو اوس به څه کېږي بهر کې بعضې کتابونه لیکي چې په خپله او څوک وایي چې هغې دریاب ته ور وغورځو چې دریاب ته څنګه ورغورځېده الله یو کب راولېږه داسې کب یې راولېږه چې هغه په دریاب کې د ټولو نه غټ کب دی او خوله وازه کړه او الله مقرر کړی په دیو چې ته به خوله وازه کې دی به در ټوپ کوي خو دی به الواق تیری چې ستا غاښونو سره هم د سرمنو نه جنګېږي الله کولی شي دا څه کارونه دریاب کې مې خوله وازه کړه او یونس علیه السلام الواق فالتقمه الحوت وهو ملیم قرآن شریف کې الله فرمایي څه فرضي قصه نه ده کب الواق تیر کړ او دې دا کب ته چې تیرو دغه وخت کې ملامته دی په سوچ او فکر کې پروت دی چې خدایا نور به راسره څه کوې ما نه غلطي شوې ده واقعي چې تا سره ما مشوره ونه کړه او الله ستا د اجازت نه بغیر روان شو کب تیر کړ لوی کب دی